سلامونه او نیکی هیلې. زه عباد الله نورثاني په خپل یوټیوب چینل آنلاین لرنینګ سنټر کې تاسو ټولو محترمینو ته ښه راغلاست ویم. هیله ده چې تاسو ټول روغ جوړ او په خپل ورځني چارو کې خوښ، بریالي او سوکاله اوسئ. ګرانو محترمینو، لکه څنګه چې موږ غواړو چې په خپل یوټیوب چینل کې تاسو ته د انګلیسي اړوند ویډیوګانې اپلوډ کړو، نو دغه ویډیو د دغه لړۍ تر ټولو لومړی ویډیو ده. زمونږ دغه ویډیو به د انګلیسي اړوند په ګرامر کې اوسي او د ګرامر تر ټولو لومړی موضوع هغه هم لینګویج اینډ اټس ټایپس باندې ده. هیله ده چې دغه ویډیو تر پایه پورې وګورئ. همدارنګه دغه ویډیو لایک کړئ او که مو چینل نه وي سبسکرایب کړئ، چینل هم سبسکرایب کړئ. لکه څنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده، په انګلیسي ګرامر کې موږ ډیر زیات موضوعات لرو ترڅو په هر یو باندې وغږیږو. نو د هر څه د مخه باید موږ په لینګویج باندې وغږیږو. اصل کې زموږ هدف او مقصد دا ده چې انګلیسي ژبه زده کړو، او هر کله چې موږ انګلیسي ویو نو انګلیسي په خپل ترکیب کې یو ژبه ده. نو مخکې له دې چې انګلیسي باندې موږ وغږیږو او د انګلیسي اړوند قواعد او هغه ګرامري نقاط زده کړو، موږ باید اوله کې په لینګویج باندې وغږیږو. یعنې د خپله ژبه یا لینګویج څه ده، د څه لپاره استفاده کیږي او د لینګویج په ترو باندې موږ څه کولی شو. نو په همده هدف باندې زموږ تر ټولو لومړی ویډیو هم په لینګویج باندې بنا ده. نو نننی ویډیو کې موږ په څلورو آوټلاینز باندې غږیږو. لومړی په اوریجن آف لینګویج یا د لینګویج په سرچینه باندې غږیږو، یعنې دغه لینګویج کلمه د کمې سرچینې څخه راخیستل شوې ده. په دویم قدم کې موږ په ډیفینیشن آف لینګویج یا د لینګویج په تعریف باندې غږیږو چې ژبه یعنې څه او د څه لپاره استفاده ترې کیږي. او په دریم قدم کې کاینډس آف لینګویج یا د ژبې اقسام دي چې په انګلیسي کې آیا موږ یو ډول ژبه لرو او که د ژبې اقسام شتون لري. نو په ده باندې انشاءالله موږ غږیږو. او په وروستی قدم کې اسپیکټ آف لینګویج د ژبې اړخونه، دا به هم زموږ په نننی ویډیو کې تاسو ته واضح کوو. لومړی قدم کې اوریجن آف لینګویج یا د ژبې سرچینه ده. لکه څنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده، انګلیسي یو نامکمله ژبه ده. یعنې په انګلیسي کې اوس هم اکثره کلمې د نورو ژبو څخه راخیستل شوي دي. نو په همده وجه باندې موږ هر ګرامري کلمه که موږ ویو د هغې سره اوریجن آف لینګویج هم ویو. هر کله چې تاسې د یو ژبې اوریجن باندې وغږیږئ یا د ژبې په سرچینه باندې وغږیږئ، تاسو سره دا مرسته کوي ترڅو د ژبې د دغه کلمې هغه مفهوم او مقصد باندې وپوهیږئ. نو نننی موضوع زموږ لینګویج ده، چونکې موږ اوس د لینګویج په اوریجن باندې غږیږو. The word language is taken from a Latin word lingua, which means tongue. د لینګویج کلمه د یو لاتینی کلمې لینګوا څخه اخیستل شوې چې د ټانګ یا ژبه په معنا ده. یعنې دغه لینګویج کلمه د یو بل ژبې کوم چې لاتینی ژبه ده، د همدغه ژبې د یو بل کلمې چې لینګوا نومیږي د دغه کلمې څخه اخیستل شوی. او لینګوا په لاتینی ژبه کې ټانګ ته استعمالیږي، یعنې ټانګ ژبه، هغه ژبه چې موږ او تاسې په خوله کې لرو. نو د لینګویج سرچینه موږ ته معلومه شوه چې دغه لینګویج کلمه د یو لاتینی کلمې لینګوا څخه راخیستل شوي چې په معنا د ژبه یا ټانګ دی. اوس موږ سره دلته دوه کلمې کوم چې ورته معناوې لري په ده باندې غږیږو.
یعنی language and tongue. د language او tongue ترمنځ څه توپیر کیدای شي؟ آیا language او tongue کوم چې دواړه په یو معنا استعمالیږي یعنی ژبه ورته وي او د دې دواړو ترمنځ څه فرق شته او که نه؟ نو راځو لومړی tongue ته. د دې دواړو ترمنځ درې اساسي فرقونه شتون لري. لومړی tongue has physical shape. د tongue کلمه چې دا یو فزیکی جوړښت لري. tongue منګه هغه چیز ته ویو چې منګه یې په خوله کې لرو یعنی ژبه، هغه ژبه چې منګه یې تاسې یعنی انسانان په خوله کې لري او دا یو منظم فزیکی جوړښت لري. منګه یې لیدی شو، منګه یې لمس کوی شو، منګه یې احساسوی شو. دویم فرق we as a human just have one tongue. منګه یعنی انسانان فقط یو tongue یا یو ژبه لرو. منګه انسانان په خوله کې یو ژبه لرو، یعنی داسې انسان به منګه پیدا نه کړو چې په ژبه یعنی په خوله کې دوه ژبې اوسي. په دریم قدم کې tongue is used for speaking a language. او دا ژبه په خوله کې چې دا ژبه منګه لرو دا د یو بل ژبې د ویلو لپاره استعمالیږي. هر کله چې تاسو غواړئ یو ژبه ووایئ، یو چا سره خبرې وکړئ، یو چا سره افهام او تفهیم وکړئ، نو تاسې دغه افهام او تفهیم د دغه خوله کې کوم ژبه ده د ده په مرسته کوی شئ. نو ځکه موږ ویو tongue is used for speaking a language. راځو language ته کوم چې د ژبې په معنا ده. language doesn't have physical shape. language دغه language یا ژبه دا فزیکی جوړښت نه لري، یعنی هغه ژبه چې موږ او تاسې د افهام او تفهیم لپاره استعمالو یا د یو بل پوهولو لپاره استعمالو دا یو فزیکی جوړښت نه لري. دویم قدم کې we as a human can have more than one language. موږ یعنی انسانان کوی شو د یو څخه زیاتو ژبو باندې وغږیږو، کوی شو یو څخه زیات ژبې ولرو. یعنی د انسان وړتیاو له مخې موږ ویلی شو چې یو انسان یو ژبه غږیږي، دوه غږیږي، ان تر دې چې 10 ژبو باندې ځینې انسانان غږیږي. دا د انسانانو په وړتیاو پورې اړه لري. یعنی موږ دا نشو محدودوی چې انسان صرف یو ژبه لري، نه، کیدای شي یو څخه زیات ژبې مو لري، یعنی یو څخه زیات ژبو باندې خبرې مو کړی شي. او په دریم قدم کې language is the way of communication. او دغه language دا ژبه کومه کلمه چې دا د افهام او تفهیم یو طریقه یو وسیله ده. دغه درې د اساسي توپیرونه دي یعنی فرقونه دي د language او tongue ترمنځ. اوس definition of language یا د ژبې تعریف ته. یعنی موږ ژبې په اوریجن باندې وغږیدلو او بیا د tongue او language په توپیرونو باندې مو غږیدلو. اوس راځو دا ژبه د کم هدف او مقصد لپاره استعمالیږي، یعنی دا ژبه ولې د څه لپاره، یعنی د دې ژبې په ذریعه باندې موږ څه کوی شو. نو موږ په تعریف کې ویو language is the way of communication through which we can understand each other's ideas, thoughts and feelings. ژبه د افهام او تفهیم یو وسیله ده، یعنی ژبه د پوهولو او راپوهولو یو ذریعه ده، یو وسیله ده د څه په واسطه چې موږ کولی شو د یو بل په نظرونو، فکرونو او احساساتو باندې وپوهیږو. هر کله چې موږ غواړو خپل فکر، خپل نظر او خپل احساس یو بل کس ته انتقال کو، یو بل کس ته ولیږو، نو دغه یو بل کس سره د افهام او تفهیم یا د ارتباط نیولو لپاره موږ تاسې یو ژبې ته ضرورت لرو. نو دا د ژبې یو اساسي مفهوم دی، یعنی ژبه د افهام او تفهیم لپاره استعمالیږي. یا یو بل تعریف کې موږ ویو language is the system of communication. ژبه چې د افهام او تفهیم یو مکمل سیستم دی، یو مکمل طریقه ده through which we can convey messages to each other. یعنی د کم سیستم په واسطه چې موږ کوی شو چې پیغامونه یو بل ته واستو.
دلته د پیغامونو څخه هدف دغه خبرې اترې افهام او تفهیم ارتباطات دي. نو د دې ژبې په واسطه موږ کولی شو چې یو بل ته خپل فکر، نظر او احساسات انتقال کو. نو اوس موږ په دغه غږیدو چې ژبه یعنی څه. نو ژبې اساسي هدف دا دی چې یو بل په فکر باندې پوه شو، د یو بل سره افهام او تفهیم یا یو بل سره خبرې اترې وکړو. اوس دغه افهام او تفهیم یا پوهونه او راپوهول دا په څو ډوله کېدای شي؟ آیا یوازې یو ډول کې دی او که د اقسام شتون لري؟ نو لہذا kinds of language is divided into two kinds. یعنی د ژبې اقسام چې د په دوه برخو باندې ویشل کېږي. یعنی هر کله چې موږ غواړو یو بل وپوهوو نو د پوهولو لپاره موږ دوه مختلفې لارو څخه استفاده کولی شو. لومړی چې دی هغه ته verbal language یا په پښتو کې لفظي ژبه ویل کېږي. Verbal language is a language which is both written and spoken. لفظي ژبه هغه ژبه د کوم چې دواړه هم لیکل کېږي او هم لوستل کېږي. یعنی هر هغه ژبه چې موږ لوستلی شو، موږ لیکلی شو، دغه ژبه ته verbal language یا لفظي ژبه ویل کېږي. یا یو بل تعریف موږ اخیستی شو. verbal language is a language in which we use letters, signs and symbols. یعنی لفظي ژبه هغه ژبه ده په کوم کې چې موږ توري، نښې، علامې استعمالو. لکه دا ABC، الف ب ت، د الفاظ دا توري خپل نښې دي، علامې دي، دي د سیمبولز ویل کېږي. دغه نښې، علامې، دغه توري الفاظ موږ استعمالو او یو ډول ژبه جوړیږي ورڅخه. نو په verbal language کې یعنی موږ هم لیکنه کوی شو هم وینا کوی شو. د verbal language موږ سره واضح مثالونه د نړۍ ټولې ژبې کېدای شي، که هغه دری اوسي، که عربي ژبه اوسي، که فرانسوي اوسي او که د نړۍ کوم بل ژبه اوسي. دغه ټولې ژبې چې په نړۍ کې لرو څه د پاسه 6,000 ژبې دي. دغه 6,000 ژبې هم لیکل کېږي او هم ویل کېږي او الفاظ موږ استعمالو ABC، الف ب ت. نو دغه ژبو ته verbal language ویل کېږي او دغه ویلو او د لیکلو په ذریعه باندې موږ یو بل ته افهام او تفهیم یا پیغامونه صادرو. دویم قسم د ژبې چې ده هغه non verbal language یا غیر لفظي ژبه ده. non verbal language is a language which is neither written nor spoken. یعنی غیر لفظي ژبه هغه ژبه ده نه لیکل کېږي او نه ویل کېږي خو افهام او تفهیم ور باندې کېږي. داسې یو ژبه چې خبرې اترو لپاره استعمالیږي، پوهونه راپوهونه کېدای شي خو الف ب ت، ABC الفاظ او کلمات ورڅخه نه استفاده کېږي ورڅخه. نو دغسې ژبې ته موږ non verbal language ویو. د non verbal language مثال څه دی؟ یعنی traffic signals. دغه ټرافیکي اشارې چې دی د هر یو ځان ته یو پیغام لري، د هر یو ځان ته یو مفهوم لري. یعنی ودرېږه، لاړ شه، تیر شه، مه تیرېږه. دغه ټرافیکي علامې چې دي دلته تا ته چا لیکلي نه دي تیر شه، دلته چا څوک تا ته چیغه نه وایي چې ودرېږه، نه، بلکې تا ته صرف یو سیګنل درکوي، یو علامه درکوي. همغه علامې په ذریعه باندې ته یو مطلب اخلې، ته یو هدف اخلې، ستا او د دغه علامې ترمنځ افهام او تفهیم کېږي، یو ژبه رامنځته کېږي. یا بوډي موومنټس دی. موږ د اکثر اوقاتو کې موږ د خولې څخه خبرې نه وباسو بلکې د بدن یو عضو استعمالو، یو عضو ته حرکت ورکوو او د دې حرکت په نتیجه کې یو موږ افهام او تفهیم کوو د یو بل شخص سره. لکه مثال که یو څوک درته ووایي چې پوه شوي، ته د ده پر ځای چې ته وایي چې هو ته سر خوځې، دغه سر خوځونه په معنا د پوهېدلو دی. یا یو بل ډول اشاره کې د لاس په ذریعه باندې، یا بل ډول. دغه ټول اقسامو ته په انګلیسي کې non verbal language ویل کېږي، په کوم کې چې الفاظ نه استعمالیږي، کوم چې نه ویل کېږي او نه لیکل کېږي، دغه د non verbal language ویل کېږي. اوس راځو د ژبې اړخونو ته، یعنی aspect of language. According to aspect, language is divided into two aspects. یعنی د اړخونو له مخې ژبه په دوه اړخونو باندې ویشل کېږي.
یعنی په دغه ژبه چې د افهام او تفهیم لپاره استفاده ورڅخه کیږي دې کې باید دوه اړخونه شتون ولري. نو دغه دوه اړخونه عبارت دي له productive aspect of language د ژبې تولیدونکی اړخ. In productive aspect of language we produce messages through speaking and writing. په د ژبې په تولیدونکي اړخ کې مونږ پیغامونه تولیدوو، مونږ یو بل سره خبرې اترې کوو، مونږ یو بل ته خپل فکر، نظر او احساسات تولیدوو، اظهاروو، خو د ویلو او لیکلو په ذریعه سره، د ویلو او لیکلو په واسطې سره. نو دغه برخې ته ځکه تولیدونکې برخه ویل کېږي، دې کې اکثره مونږ اظهاروو خپل فکر، خپل نظر، په دې کې مونږ تولیدات کوو، دغه پیغامونه یو بل ته لیږو. او د ژبې بل برخې ته receptive aspect of language ویل کېږي، یعنی د ژبې رانیونکی اړخ. په دغه اړخ کې in receptive aspect of language we receive messages through listening and reading. د ژبې رانیونکی اړخ کې مونږ پیغامونه رانیسو، خو د اوریدلو او لوستلو په ذریعه سره. هر کله چې یو څوک موږ سره غږیږي، سپیکینګ کوي، هغه پیغامونه تولیدوي او مونږ ورته لسننګ کوو، یعنی غوږ ورته نیسو، هغه چې څه وایي مونږ یې اورو، هغه تولیدات کوي، مونږ یې رانیونه کوو. یو څوک لیکنه کوي، یو کتاب لیکي او دا بیا مونږ لولو، هغه لیکنه چې ده دا یو د ژبې یو تولیدونکی اړخ دی. هر کله چې مونږ یې لولو او یو څه معلومات ترې حاصلو، دا لوستنه د ژبې رانیونکې برخه ده. نو په د ژبې رانیونکې برخه کې مونږ پیغامونه رانیسو، مونږ یو بل سره هغه خبرې چې کړي هغه خبرې مونږ رانیسو، هغه افهام او تفهیم مونږ رااخلو. دې د ژبې رانیونکې برخه ویل کېږي. نو ځکه هر کله چې مونږ غواړو چې یو ژبه زده کو، په یو ژبه کې 4 اساسي مهارتونه شتون لري. هغه عبارت دي له speaking, writing, listening and reading څخه. هر کله چې تاسو غواړئ یو ژبه په مکمل ډول سره یاد کړئ، نو تاسو باید په دې 4 وړو سکلز باندې یعنی کار وکړئ. ستاسو سپیکینګ باید ښه اوسي، ستاسو رایټینګ باید ښه اوسي، ستاسو لیسننګ او همدارنګه ریډینګ. دغه 4 واړه د یو ژبې اساس جوړوي، یو ژبه ترکیبوي. د نن لپاره زموږ درس همدومره و. هیله ده چې ویډیو مو تر پایه کتلی اوسي. د نورو انګلیسي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن کېکاږئ. همدارنګه دغه چینل خپلو نورو ملګرو سره هم شیر کړئ تر څو نور ملګري مو کړی شي زموږ له ویډیوګانو څخه استفاده وکړي. مننه چې له موږ سره یاستئ او تر بیا ښه وختونه.